په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. درنو کډوالو ورونو، د پاکستان د حکومت څخه دا خبرې زموږ افغان کډوالو ته د سوشل میډیا او خاص کر د پاکستاني میډیا د خوا څخه وړاندې کیږي چې افغان کډوال چې کوم ای سی سی کارت درلودونکي دي چې دا وخت 8 لک افغان کډوال په پاکستان کې ښودل کیږي چې دا به وځي. نو په دې کې خاص کر په بلوچستان ایالت کې لومړی د مسلم باغ یا کلاسیپلا په ضلع کې دوکۍ او دارنګه لورلایي او چاغي علاقې چې کوم زموږ افغان کډوال دي د ای سی سی کارت درلودونکو ته د حکومت د ضلعې د انتظامیې د خوا څخه نوټیفیکیشنان جاري شوه چې تاسې به تر لومړی مارچ څخه تر 31 یا 31 مارچ پورې خپل په خوښه باندې خپل کاروبار خپل ژوند زندگی راټولوئ او ځئ به. او د 31 مارچ څخه وروسته چې د اپریل میاشت راځي د هغه څخه بعد کې به بیا موږ که تاسې ونه وځئ موږ تاسې په زور وباسو. خو ځینې چون اوس روژې هم د نن زموږ ستاسې روژه زما خپله دویمه روژه ده مګر ځینې اوله روژه وي. نو خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوالو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم او کوم چې زموږ په 4 سرصوبو کې زموږ کونسلګرۍ د افغانستان یا د سفران د وزارت یا د کمیشنریټ کومې څانګې دي چې افغان کمیشنریټ ورته وایي یا د یونیسیار دفترونه دي، دا ټول دا وخت د اختیارات د دوی په لاس کې نه دي. د دوی خبره دا ده چې اوس خبره د ملکو په سطح ده. نو زموږ خو یوازې زموږ د افغان کډوالو هم شی په وسه نه دی. زموږ یوازې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت څخه او د نړیوالو ادارو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو سره باید انساني او بشري او اسلامي برخورد وشي. زموږ غوښتنه دا ده، موږ د دواړو ملکونو خیر غواړو او د دواړو ملکونو ورورګلوي غواړو ځکه بیا هم دواړه اسلامي ورونه هیوادونه دي. خو رالو د افغان کډوالو پر مشکلات خصوصا د ای سی سی کارت زما د خبرې هدف هم دا دی چې زموږ د ای سی سی کارت درلودونکي افغان کډوال په دغه زما په خبرو باندې پوه شي. ته دلته 8 لکه افغان کډوال ښودل کیږي چې دلته پراته یاست. اوس ځینې د ای سی سی کارت درلودونکي په ښارو کې د هغه خپل جایداد لري، هغه خپلې دوکانونه لري، ځایونه یا مکانونه سرایونه لري، د خلکو سره په پټیو کې شریکان دي، په مځکې کې په نورو کاروبارو کې شریکان دي. خو ځینې افغان کډوال چې ای سی سی کارت درلودونکي دي هغه پر برمو پراته دي یا په کیمپو کې پراته دي، هغه بیا دغه وس نه لري چې د ماښام یوه ګوله ډوډۍ څنګه پیدا کړي. نو اوس دا داسې یو حالت دی چې دا خبرې زموږ در سطحې ډېرې ولړې دي. زموږ یوازې غوښتنه دا ده چې هم د پاکستان د حکومت څخه هم د افغانستان د حکومت څخه هم دا ستاسې کارډونه چې د چا په غاړه دي هغه ایویم دي. دا ایویم څخه دا غوښتنه ده چې تاسې نو داسې عاجزه مه پاتېږئ او داسې سکوت مه اختیاروئ. نو ستاسې دپاره هم دا پکار ده چې تاسې د ملګرو ملتونو برخه یاست. تاسې باید ستاسې ملګرو ملتونو لاس په کار شي او دا د افغانستان او پاکستان مسایل حل شي او د دغو افغان کډوالو مستقبل باید وټاکل شي او داسې په یو ګم خاطه کې یا داسې په یو ړون حالت کې باید افغان کډوال ستانه نه شي. نو خبره دا ده چې زموږ یوه هیله او غوښتنه ده که چیرې اول خو پاکستان باید افغان کډوالو ته د اسلامي او انساني ورورګلوۍ په خاطر باندې وخت ورکړي او که چیرې خپل پر خبره باندې جدي وي او دا خبره ملګري ملتونه په خوښ وي او افغانستان حکومت او پاکستان او ملګرو ملتونو دا 300 جانبه پریکړه وي نو خو بیا موږ شی نسو پکښې ولی او نه خواست کولی شو ځکه دا د حکومتونو فیصلې دي. بیا خو نو زموږ خبرې هېڅ ارزښت نه لري. خو یوه غوښتنه مو د ایویم څخه دا ده لکه یونیسیار چې شنو کارډو ته د چکین امتیاز ورکړی دی تاسې هم باید ژړو کارډو ته ورکړئ. او که تاسې وایئ چې موږ سره پیسې نشته بجټ نشته د کاروبار دپاره 4,80,000 روپۍ ورکوې یونیسیار 2 روپۍ و شنه کارډ یا پیوار کارډ ته نه دي ورکړي. هغه چې د کورونا په حالت کې د پامیل پر سر چې
شپږ تنه به وه 23,000 روپۍ ورکولې. تا 4,80,000 څه کم 15,00,000 روپۍ ورکوې. یوازې دې په یوه صوبه کې نه دي ورکړي، په خیبر پښتونخوا کې تا ورکړي دي، په سند کې تا ورکړي، په پنجاب کې تا ورکړي، په بلوچستان کې تا ورکړي، بیا د ځلو فرصت ورکړي. نو پکار دا ده چې دوی ته هم د چکن دغه سہولیت ورکړي. او په دې باندې خو د افغان کډوالو مشکل نه حلېږي چې د چمن یا د سپین بولدک ته ورواوړي، یا فرضاً تورخمه ته ورواوړي، اخواته ته پر فامیلې باندې 10,000 کالداري یا افغانۍ باندې ورکوي چې بس دا د IOM د خوا څخه مدد کوي. یا نو پکار دا ده چې دوی ته د مځکو سہولیت ورکړل شي، دوی ته د صحت او تعلیم سہولیت ورکړل شي، او دوی ته د چکن امتیاز ورکړل شي. په 2019 کې تاسو کارډونه ورکړي دا 2025 دی، یعنی 8 کاله کېږي. په 8 کاله کې د نیم کارډونه ورکړل شوي دي، د نیم د 8 لکو انسانانو کې د نیم ټوکنان په جیب کې تر اوسه پرې کارډونه نه دي ورکړل شوي. چون روژه د خبرې هم سره برابر نه دي، په ردیف نه دي برابر. نو دا غوښتنه مو د IOM ستاسو څخه ده چې ته زموږ د افغان کډوالو دغه مشکل واورئ او د دوی سره داسې امتیاز د دوی کارډو ته ورکړئ لکه UNHCR چې ورکړی دی. مننه.